یو ښه خبر هغه چا دپاره چې امریکا سره په مختلفو بخشونو کې کیسونه درلودل او ځواب ته په تمه وو. نو دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. نو یو لړ خبرونه دي، ډېر زیات مهم خبرونه چې تاسو سره شریکوم. نو د همدې بخش دا چې کوم کیسونو بخش کې چې کوم د امریکا بعضې نمایندګان دي چې هغوی د همدغه په میاشت کې د دسمبر په 8 تاریخ کې هغوی پاکستان ته تللی دي. نو پاکستان کې هلته د یونسیار د نمایندګانو سره، IOM نمایندګانو سره او همدارنګه د صلیب سرخ نمایندګانو سره دوی هلته څه لیدنې درلودلې چې د خاطره دوی هلته سفر کړی دی چې دغه پروسه چې کوم یو دا ډیر زیات ځنډنۍ شوه. همدارنګه اوس په پاکستان کې تقریبا 25,000 افغانان 25,000 افغانان هغه افغانان چې امریکا سره په مختلفو بخشونو کې کیسونه لري په پاکستان کې پراته دي. نو هلته هغوی ډیر زیات مشکلاتو سره مواجه وو. نو همدې د خاطره نو د امریکا څخه دغه نمایندګان د خاطره ته لاړل چې دغه پروسه سریتار او چټکه کړي، ځکه چې د کوم مشکلاتو سره چې دغه خلک هلته مواجه دي چې دوی مختلفو بخشونو کې کیسونه لري. نو دوی د یونسیار نمایندګانو سره، همدارنګه د IOM نمایندګانو سره او د صلیب سرخ نمایندګانو سره دوی هلته میټینګونه درلودل، هغوی سره دوی ناستې درلودلې. نو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې یونسیار چې دی دا په دې بخش کې کومک کوي، کوم افغانان چې هلته په پاکستان کې دي هلته د اقامت په بخش کې دوی کومک کوي، او IOM چې کوم یو ده دوی د انتقالاتو په بخش کې دوی کومک کوي، او همدارنګه صلیب سرخ د ایمرجنسي په بخش کې دوی کومک کوي. نو دغه نمایندګانو سره دوی لیدنه کړې ده. دوی د خاطره چې دغه افغانانو چې کوم مشکلات درلودل په پاکستان کې، ځکه چې پاکستان په اوسنۍ حالاتو کې ډیر زیات افغانان د بیخي د خپل خاورې څخه دوی وویستل، بیرته افغانستان ته ولیږل. نو دا خلک چې کوم په پاکستان کې هلته پراته دي، هغوی کیسونه دي، او هغه افغانان چې هغوی په خپله په افغانستان کې پراته دي، نو د دې په اړه دوی هلته لیده کاتنه کړې ده چې تر څو دغه پروسه دوی چټکه کړي. او نږدې نه پاکستان سره هم خبرې کړي دي، یونسیار نمایندګانو سره دوی دغه موافقې ته رسېدلي دي چې کوم افغانان چې دوی کیسونه لري یو هلته په افغانستان هلته په پاکستان کې دي، نو تر څو دوی د پاکستان څخه دوی ونه ویستل شي باید په پاکستان کې واوسي. نو پاکستان هم دا ورسره منلې ده. نو هغه افغانان چې دوی امریکا سره کیسونه لري او دا مهال په پاکستان کې پراته دي، نو هغوی ته به هیڅ ډول څه مشکلات نه جوړېږي. دوی به په پاکستان کې همالته وي، دوی به نه ویستل کېږي تر څو چې او د دوی کیسونه ټول هغه پروسه مخې ته لاړ شي او دوی همدغه د پاکستان څخه دوی پرواز وکړي او لاړ شي. نو پاکستان دا ورسره منلی ده. نو هغه افغانان چې دوی کیسونه لري او داخل دی په افغانستان کې دي، نو اکثره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې نن سبا په افغانستان کې مشکل دا ده چې اکثر خلک د پاسپورت مشکلات دلته لري. بعضې خلکو د هغوی اسنادونه تکمیل نه دي، نو هغوی نشي کولی چې کله مکمل اسنادونه یې پوره شول، مکمل سیستم یې لکه کوم ریکوایر کوم ډاکومنټ چې دی هغه پوره شول، بیا هغوی نه وروسته نو دا خلک هم دوی هم مجبوره دي چې دوی بیا پاکستان ته انتقالیږي، چې دوی پاکستان ته انتقال شي، ځکه چې د امریکا سفارت په افغانستان کې نشته دی. دغه پروسه په افغانستان کې مخې ته نشي وړلی. نو دوی به بیا انتقالیږي، پاکستان ته به انتقالیږي. نو پاتې پروسه به ټول په پاکستان کې مخې ته وړل کېږي، بیا هغې نه وروسته به دوی دې ځای نه بیا به انتقالیږي امریکا ته. نو دوی چې کله پاکستان ته انتقالیږي، هلته هوټلونه دي د امریکا خپله، بعضې بیا هلته بیا دوه بخشه لري. بعضې داسې دي چې مکمل هر څه خرچ او خوراک او حساب کتاب خپل امریکایان، ځکه چې دوی ورسره کیسونه لري، هغوی ورسره هر څه ورته پرووایډ کوي. نو بعضې داسې بخشونه دي چې هغوی ورته نه پرووایډ کوي. نو دغه کیسونه چې کوم څوک لري دوی ډاکومنټ د پروسس دپاره دوی مجبوره دي چې د افغانستان څخه دوی پاکستان ته لاړ شي، هلته خپل هلته خرچ او خوراک اوسېدل هر څه دوی په خپله باید برابر کړي. نو مهمه خبره دا ده چې څوک چې کیسونه لري نو پاکستان د هغوی سره هیڅ ډول غرض نه لري. نو هغوی کولی شي چې پاکستان کې هلته قانوني ډول پاتې شي او خپل پروسه دوی مخې ته ویسي. بیا هغې نه وروسته چې کله امریکا سره تاسې ټول پروسس ختمیږي، بیا هغې نه وروسته امریکا تاسې انتقالوي امریکا ته. نو دا یو ښه خبره چې ما تاسو سره شریکه کړه، ځکه چې هغه مقامات پاکستان ته تللي دي امریکا بعضې. نو په همدغه بخش کې چې دغه پروسه تیزه کړي او هلته یې لیده کاتنه کړې ده انشاءالله،
نو کوم څوک چې هلته پراته دي خپل کیس ته منتظره دي نو دغه پروسه به چټکه کیږي او دوی به ځي امریکا ته به ځي او هلته خپل ژوند ته به دوام ورکوي.